السلام علیکم. امید لرم چې ټول به روغ جوړ و. نننۍ ویډیو په دغه ټاپک باندې چې موږ څنګه د فیسبوک ببل نیم آی ډي جوړه کړو. ټول اول به چې کوم براوزر کې آی ډي لوګین کوو نو هغه ډیټا به کلیر کړو. پر سټوریج آپشن باندې به کلیک وکړو. رقم دلته لاندې کلیر ډیټا دا به کلیر کړو. په دې طریقې سره ویډیو سکیپ کوو تر اخره ګورو. کله ډیټا کلیر شي دلته خپل آی ډي اوپن کړو چې کوم څه اپډیټ نوم نه لګلی و. اصلا د اپډیټ نوم لګو طریقه نیر چې دا ویډیو په ډسکرپشن کې مو ویډیو لینک درکړه. په طریقه په اپډیټ نوم نه آی ډي ولګو. دغه نه بغیر کوم د ببل نیم دی دا نه لګي په آی ډي باندې. نو هغه ویډیو به واچ کړو 4-5 منټ کې کوم نوم دی اپډیټ نوم سی آی ډي. نو تاسو به دا فارم اوپن شي کله آی ډي اوپن کو براوزر کې الا کوم دا ډونټ اپډیټ آپشن دی نو په دا باندې به کلیک وکړو. دلته به نیکسټ کو پر نیکسټ آپشن باندې به کلیک وکړو. چې کوم پیل سبمیټ کېدو فارم دغه به اوپن شي. چې کوم سیمبول یا کوم نوم دی دا به د ویډیو په ډسکرپشن کې ځای کوم دا ځنه کاپي کو. کاپي کېدلو طریقه نیر چې کومه ویډیو ګوره دغه لینک کاپي کو براوزر کې پیسټ کو. هلته بیا ډسکرپشن ته لوړ شه ځنه بیا کاپي کېږي. دا په یوټیوب کې نه کاپي کېږي. خپل آی ډي به اپډیټ نوم ته لازمي لګو. دا نه بغیر دا کم نوم دی دا نه اکسپټ کېږي دا نه کېږي دا نوم نه اخلي آی ډي. نو اپډیټ کومه طریقه او اپډیټ نوم آی ډي څنګه لګي نو هغه ویډیو به دغه ویډیو په ډسکرپشن کې کوم په باندې به کلیک وکړو ویډیو به واچ کړو. دا نوم دی دا طریقې سره دا به کاپي کړو. لاندې کم د بریکټ په منځ کې کم د سپیس دی بریکټ په نه کاپي کوو. دغه پر منځ کې کم د سپیس دی نو دا سپیس په دا نه کم د خولي زوی نو دلته سپیس دی غټ سپیس دی دا به کاپي کړو. بر پر چوز فایل آپشن کې اسکرین شاټ وکړو. کوم باندې نوم نو بستلې یو اپډیټ نوم کومه طریقه ته خالی رو اسکرین شاټ په ډیلیټ کوو نه. بر کوم د فیر باکس نه بخ کې دا کوم د غټ نوم دی سیمبول یا به اډ کوم. په لون د اخیر سره د باکس کې به کوم سپیس د سپیس په یو ځل اډ کوم. او په سې چې کوم تاسو نیک نوم دی نیک نوم بیل ته ولیکو. چې کومه نو ما باندې اپډیټ مې لګلی نو ما بیل ته ولیکو. پر سبمیټ کوم شنه خط کې آپشن دی نو په دا باندې به کلیک وکړو. دا ټرای تاسو 2 ځله وکړو. دا طریقې سره 2 ځله دا کومه پیل دی به سند کو دا به سند شي براوزر کې. دا بیا 12 غنټې کنه نه کوم نوم دی دا بیا اخلي. دا په نیټ پر مثلا وی چا سا په 3-4 غنټې کې کوم دا نوم دی دا ایکسپټ شي. دا لا بوس ویټ وکړو. اوس مو ډېر ټایم ارڅ چې کولای شو چې کله مو نوم ایکسپټ شي نو زه به دا پر ویډیو سکیپ کوم. موږ چې کوم دی نوم چینج شولو موږ دا ټریک بیګا کړه و تو سه ډېر ټایم ارڅ چې کولای شو. زه اوس ما آی ډي اوپن کوم نو موږ کوم اپډیټ ما لګلی و کومه نو ما ببل نیم دی نو هغه موږ ایکسپټ شوی. نو دا طریقه وه ببل نوم آی ډي. نو په دا طریقې سره څوک خپل فیسبوک آی ډي ببل نیم باندې آی ډي جوړولی شو. نو دلته کوم د اپډیټ آپشن دی نو اوس پر اپډیټ باندې کلیک وکړو. پهله په ډونټ اپډیټ باندې کلیک کوو. اوس پهله پر اپډیټ باندې کلیک وکړو. مطلب دا نوم تاسو آی ډي لا ورکوو. دلته کې کوم گو ټو نیو فیډ کوم د شنه خط کې کوم آپشن دی نو په دا باندې بیا کلیک وکړو. نو په دا نوم به تاسو آی ډي جوړه شي. د ببل نیم طریقه کا ویډیو خوښ وي ضرور در سره لایک کو. که تر اوسه پرې په چینل باندې نو چینل در سره ضرور سبسکرایب کو. لاندې کوم د نیک نوم دی دا به ریموو کو. لاندې پروفایل کوم سی مور آپشن دی نو په دا باندې به کلیک وکړو. لاندې به دا کوم د نیک نوم آپشن دی نو دا باندې به کلیک وکړو. دا به ریموو کو دا ځنه. که تاسو سره څه پرابلم وي تاسو په دا ټریک باندې پوه نه شو نو موږ له کمنټ کولی شو موږ سره دا آی ډي جوړه کړو. دا ډېر ایزي ټریک دی. ویډیو سکیپ کوم ویډیو تر اخره ګورو. که بیا هم څوک پوه نه شول نو موږ ته کمنټ وکړو موږ ته به دا نو موږ آی ډي جوړه کړو. دا سټایلیش نوم آی ډي طریقه وه. کوم دا لونګ نوم دی سټایلیش ببل نیم.
नेक्स्ट वीडियो पर हम कमेंट होकर कम टॉपिक नेक्स्ट वीडियो